دغه ټولې مسلې حل څه شی دی؟ د خړ کمر شهیدون چې دلته یې د دوی د کورنۍ غړي نوستي زه د شهیدونو نمینه وخله قبرونه یې د راته نږدې دي خپل پردي د چا ورور د چا پلور د چا زیای دلته رغړی دی هغه نوستی شهید ثناءالله و شهید بخت الله شهید غنی خان شهید فیض محمد شهید محمد بلال شهید صادق خان یا ساری خان شهید خیب نواز شهید محمد رؤوف شهید نیازبخت خان شهید دلاور خان شهید گل بهرام شهید ناصر خان شهید رفیع الله شهید سلیم خان شهید بهرام خان دا هغه کسان وي چې په مزاحمت شي د دوی ذاتي د کور مسله نه وه ذاتي د خپل خاندان مسله نه وه خپل کلي وطن د خپلې پښتونولۍ په عزت او احترام یې زړه بد شوی و بیا یې ټیپک نه و روخستی چې دوی ټیپک روخستی و بیا یې احتجاج کړی و بیا د میر ملک خو احتجاجي نه هم نه دي په احتجاج او خلک یوري نه اچوي یار بان کی امیر احتجاجی نه فریاد دی فریاد یعنی فریاد دی کو چې ظلم وشو د میش په کلي علاقه کښې پښتونۍ انسانون یې له شپور په غورم وپېژندستی د میش په خوب راباندې تاسې د تورسارۍ وال داسې کورونه ته ورننوتل دغه که ډېر غټ ګناه وشي دغه که ډېر غټ جرم وشي تاسې کورونه ته ننوتل او ښځینه ته روسینه ورچول دا د میر د پښتو دا د میر د روایات دا د میر د اسلام دا چې څومره هلته حوالې روغلې په دا ټولې کښې صرف ظلم نه دی بلکې په دا خاموشي چت بېغیرتوب دی د خپل غیرت د خپلې خاورې په ننګ روچک شول یو احتجاجي وکړو هغه احتجاج بیا په شپږویشتم مای چې هغې ته علي محسن ګلالام او داسې نور ملګري راونوي هغه راتلل دوی هغې ته ویلکم کوو هارینه یې وخستې وي او دوی فایرینګ پرې وکړو پاتې دا ملګري شهیدون شول زخمیان وشول او د میر د تحریک په یو نیم سل نه پورته داسې کسان چې هغه د میر روس شوي په هغه میر تحریک چلو ټول په جبین کښې بند شول پنځه شپېړ میاشتې په ټول پي ټي ایم کریک ډاون و او پي ټي ایم یې هېڅ ته نه پریاد او ټول ریاست په یوه طرف و ټول فوجونه په یوه طرف وي ټول پولیس یې په یوه طرف وي دا ټول ورته یو شوي وي په بخښنه سره ټول ته زړه بدوي امارت نه وکړه تر پارلمنټ پورې یې ودروه د جي ایچ کیو نه یې وکړه تر عام ټولنې پورې ورته ودروه د دغې ټول ملک دا هر شی په یوه طرف شوي وي او دا غریب تحریک یې نه پرېږد دا د بېوسه خلکو تحریک یې نه پرېږد چې موږ دا څرنګ لوندې کړي خو الحمدلله نن پي ټي ایم بیا هم شته دی نن بیا هم موجود دی نن هغه رسدو او هغه پي ټي ایم بیا خپل سرونه ورته وړي دي چې ورور کته ویشتل کوي نن موږ بیا هم په هغه رس په هغه ګرونډینه باندې درته نوستي محترمې د دې شهیدونو مقصد څه و په خپل وطن باندې غیرت کول په خپل وطن باندې نان کول د خپلې خاورې ګټل او د خپل حق ګټل آیا د دغې نه علاوه بل کوم مقصد و چې دوی سرونه ورکړي دي دا د دغه شهیدونو مقصد و دا د شهیدونو کورنۍ غړي نوستي خپل خپلواني نوستي دغه ته زه دوې خبرې کوم زه یقینا برنامه مو کولی شول چې زه په دغې کلي کښې یوه کمره وکړه توس په کورینه ګرځو خو په دغه مسله نه حل کېدله موږ د دغه شهیدونو د وینې هغه پیغام چې د خپل وطن ننګه وشي د خپل وطن غیرت ته وشي هغه فکر چې دغې ظالم مخالفت ته وشي هغې پوره دغې پي ټي ایم شپاړې جوا کړله منډې یې والې هر زوی ته یې ځون ورسوه او رښتیا نن د ظالم مخالفت د ظالم اصلي چهره د ظالم خلاف ناره د ظالم خلاف خبره تا صرف پښتون نه تر پنجابیونو پورې ورسوله تر سینجونو پورې ورسوله تر بلوچو پورې ورسوله مسله په دا حال کېدله چې دغې فکر ته سړي ډېر کړي
او میدهاری و گالیتا لننواتلی میدهار کلیتا وراغللی میدهاری و بازارتا نواتلی میدیس ندیزن گوشتی خالقنا میدهار ساڑی سرا چه گوشتی جمع کریه دو پچاما کن جمع کریه دو پچالساک کن جمع کریه دو میرداس جو غیرات گوشت چه آغا لکه دغه شهیدونه چې کوم غیرات وکړو چې غیرات سره برابر شي او د دغه خورې د دغه شهیدونه ها او د دغه خورې د هر مظلوم چې کوم ارمون دی چې موږ خورواله خپلا کوي په امن دی چاپې راشي د دغه شهیدونه میشه نوم په مخ وړ ځکه زه هر دوی ته یایو چې خپل شهیدون ته په چګې سترګې ورغلی یو خپل شهیدون ته په چګې سترګې ورغلی یوه ورځ مې بل مصروفیات نه دي پوته شوي هره ورځ هر سیکنډ مې که مصروفیات دي د دغې فکر چې دغه شهیدونه لرو صرف مې اخور کړی دی بل هېڅ نه دي کړي او داسې د مو هر ملګري چې ده راته نوستی د هغې واچارې کړي دو مې بله کیما چار کړي دو رښتیا ځینې خلک وویل چې دا پاګل دی دا لیونی دی دا په ګاټه نه پوهېږي دا په کرسۍ نه پوهېږي دا په څوکۍ نه پوهېږي چې د دغه وطن د شهیدونې د وینې د فکر نه وي پکښې هغه د وینې قدر نه وي پکښې د دغې وینې د رچګولې چې دغه یو مزاحمت وکړي دا نه وي پکښې بلکل لیونی پاګل یوه څوکۍ ونه پېژانده مې پوره په ټول نه غټه څوکۍ په ټول نه غټ عزت دا دی چې خپل شهیدونه فکر لوی کړو هغه ته خلق ډېر کړه لکه څرنګې چې دغې شهیدونه چې مونږ مینه وکتل هغه څرنګه فکر د ټوله دنیا جوړ کړه چې کله خلق ورته ډېر شي بیا د ظالم ختم کېږي دیگه حال دا دی چې تو خلق ته دا فکر ور جوړوي چې کله دا فکر جوړ شي خلق ټول شي ظالم په دا ختم کېږي ځکه موږ درته وویل چې موږ مصروفیات هغې ته مې ترجیح ورکړه چې زه خپل شهیدون او خپل وطن په دله تنوستي نه په کور ګرځولی به نه ګټلی شم مې بیګي فکر شه راولي محترمې میش خلق ته هیڅ لالچ نه دی ورکړی یوه شي لالچ هم نه دی ورکړی نن ها ته ټوله دنیا ته یې هر هغه څوک چې پی ټي ایم کوي هغې ته یې یا څوک چې نه کوي پی ټي ایم معنا صرف ننګ و غیرت دی په پی ټي ایم کې ګټه نشته دی نه میز وکړي میز ګټه د خپل وطن دی چې خپل وطن وګټي دا ټولې ګټې دي ته چې خپل وطن ګټې دا ته دل چارې کوي او پی ټي ایم خپل نسب العین ګرځولی دی چې دا د مو هدف دی چې د دوی ته ورځون رسوه اول دا چې ملي فکر خور کړي د دغې ملت چې کوم فکر دی دومره خور کړي چې د هر بچي ذهن ته وچوي ورښتیا مې پاتې کامیابي میر د خپل دشمن دغې اصلي چهره دغې اصلیت د دغې په جواتولو کښې کامیابي دا پرېږده چې خلک مني هغه کس چې مونږ نه مني پی ټي ایم نه مني هغه هم دا مني چې دوله ته ټوله ګډوډي چا جوړوي همیش فکر بیا هم مني همیش خپل فکر رسولی دی چې بهر تل کوي دویم څه شی دی دویم ملي تنظیم جوړول دي یوه خبره شي چې اتفاق اتحاد په چار دی زه دغې اتفاق سره هېڅ اتفاق نه لرم اتفاق چې کله منظم وي چین آف کمانډ وي لون د یونټ سازي وي یو ښکلی تنظیم وي دا قوم ګټلی شي دا اتفاقي دولت امیر پښتانه ډېرې جرګې کړي دي یوه ورځ جرګه وشي دا غټ پټ لیډرون شیخ یې په لاباده لیکي سره وخوندي آیا کوم مسله حل شوه یا په داسې اتحادي نه چې د یو بل پسې سره پښوالی شي په هغه شي مسله حل کېږي نه د هغې په زوی ته یو قوي منظم تنظیم جوړ کړه یو قوي پی ټي ایم جوړ کړه بیا د غونډ پښتانه حملې پسې یو خاص تعداد خلیل پسې دا رښتیا چې بیا د دغې ټول قوم طاقت دی دا رښتیا چې د هر غریب طاقت دی دا رښتیا چې د دغې وطن د غرینې د ونې د تیږې د مدنیاتې او د دغې ولسینې د تحفظ ذمهور دی ورکولی هغه شي اتفاق پی ټي ایم ته داخلېدل او منظم تنظیم فالو کول ته یایي ته چې دا وي د سره په دا په مخ تللی شي کمیټونه ته اتفاقونه نه دي شوي په وړه لیول په وټ لیول څومره ډېر وشول خو چې هغه خپل ولس ته رسایي نه لري هغې نسب العین پرا نه دی معلوم د هغې مرام نه وي معلوم د هغې چین آف کمانډ نشته دی چې یعنې په کلي کښې
یونټي دي هغه کوارډینیټرون بیا هغه د پوسیا کسانو مقرر وي هغه د پوسیا مقرر وي بیا د مرکز پر یو چین اف کمانډ وي د کمانډینګ یو چین جوړ شوی وي او داسې د پښتنې علاقه تاسو په یو زنجیر شروع کړی وي بیا چې کله په دشمن باندې دا زنجیر تاسو ټیټ سکے خپل سره وچتېږي په خپله د هیڅ څه کوي ته خو یو زنجیر جوړوي او په خلکو یې خبرې ګډې کړې دي عام ساده خلک ته په دای غلط کړی دی یو چاته یې هیڅ نشي کېدای دا ډېر زورور دی دغه خلاف شای نشي کړی نو ته بیا داس خبرې کوي چې د انسانونو په وجود تاریخ یو دلیل نه لري ته چې بیا مو ته دلیل رومنده کې چې څوک دا خبره کوي زه چیلنج کوم دا یې مو ته دلیل وغوړي چې په دنیا کې په دنه هر لاک زورور پټ شوي دي نن شته نشته دی په فرعون نه خدای زورور چې وړي کې هم قتلول خو نشته فرعون بادشاهي په دنیا کې په دنه ډېر زورور په دنه ډېر ظلمون پټ شوي دي بیا د داسې غریبې خلک نه د لوس نه سپور شوي دا تاریخ لري چې د زورور نه زورور خلک د غریب خلک نه شکست خوړلی دی دا تاریخ نور نشته دی چې یو زورور و 500 کاله اول نه و نن هم پکې دی هغه زوري نه کوي دا تاریخ نشته دی دا خبره چې هېڅ نشي کېدلی کېدلی شي دا چې هېڅ نشي کېدلی د دغې هېڅ دلیل نشته په پیرا د انسانونو تاریخ ولې دا 2024 دی په 1924 کې خو دا پیرنګاري و بیا نن شته دی شی نشته دی پیرنګاري خو هېڅ نه وي البته افقایجات کی محترم دوما کیسا دا کیږي چې روچک شي ویویږي چې باس امیر مسله دا ټول په دوی جلسې ومني یا په دوی د کټي په کړو خلک چې باس سره لاندې کی دغه هم د انسانونو په ویش تاریخ مثال نشته دی چې یو قوم چې ټول سره پرې شوی دی دغه په خپل منځ هیڅ تعلق نشته په لرې لرې سیمې پرته دي د یو بل د حالات نه دي خبر د خپل وطن د وسایل شعور نه لري د خپل وطن د مسایل شعور نه لري یو څوک شته هغه چې روټوري کی هغه اچانک ورسي په یوارې سره زده وکړي دا دنیا په تاریخ کې چیرې نشي ګوره غلط خبرې غلط عقاید غلط فکرونه باید دغه نه ډاټا وکړل شي هر څه کېدلی شي البته دا یو سفر نه غواړي دا یو سفر غواړي دا یو مزال غواړي دا پر د زړه شین کېږي دا پر د زړه ستړی کېږي د کولینه نه د پیړې نه خلک غلام سوتي په یوارې ځان مسلمان کېږي دا یو سفر غواړي په دا زړه ما ستړیا وه یو دا خبره ډېره کېږي امیر ملګري نوستي باید د دغې پوره وشي چې امیر سره لایحه عمل څه شی دی په پی ټي ایم نه بهترین لایحه عمل چیف شی دی چې هغوی ور ملي فکر خپلو بیا ملي تنظیم جوړوي خو دا ملي تنظیم لایحه عمل دی البته چې ملي تنظیم جوړ شي دریم مرام ملي مزاحمت دی ملي مزاحمت څرنګه کېږي په کوم انداز کېږي په کوم دوشي کېږي په کوم طرز کېږي باید دا خبره د یوې وخت پی ټي ایم او د یوې وخت مشرتابه ته پرېږدي میر په وخت اول د نورې فیصلې ونه کړي کوم مجاهد دی روټول میر فیصلې کوي کوم په روټولولو لګیا دی دا تنظیم جوړېږي د تنظیم مقصد دا دی چې خپل شهیدونو ګټو پی ټي ایم حلف تو سره ورغلی دی پی ټي ایم په حلف دی واضح اول الفاظ دادي چې د آیین پابندي کوو او د خپل شهیدونو ارمانونه پیره کوو دا پی ټي ایم هر ممبر قسم کړی دی پی ټي ایم هر ممبر چې حلف وکړي چې دا اول ممبرشپ کوي نو کوي اول دا قسم کوي چې خپل شهیدونو ارمانونه زه پیره کوم مې د خپل شهیدونو وینې ته ژمن خلک دو تنظیم مهم دی او تنظیم هم په اصول بے اصوله تنظیم دا هیڅ کله نتیجې نشي راوړلی نامینه نه پرې کوه خو 1970 نه هسې پره دولته یوه پارټۍ وه چې ډېره غوټه وه خو نن یې ښایي سره نشته په 90 کښې بله پارټۍ غوټه وه په 2000 کښې بله پارټۍ غوټه وه نن بله هغه خلک ولې نتیجې نشي ورکولی اعلان کې قربانۍ هم وکړي جیلونه وکړي شهادتونه وکړي خو اخره خپل خلک هم د دوی نه لرې شي وجه دا وي چې اولسینه دغه خلک دا ولسینه یا امیر سره چې څومره ویلوړ دي دا په شخصیت نه دي ویلوړ دغه 2018 نه اول د نن چې څوک پی ټي ایم مشر زوم ته یې یا نور مشر ته بدل دا یې لوړ پېژندل ښه نه دا یې په یوه بیانیه پورې پېژندلي دي د دغه خلکو د پوره هغه بیانیه او هغه اصول چې د په اول بیانول مهم دي بیانیه
او اصول ته موجود وي بیا خلک په مخ تللی شي چې کله هغې پارټۍ د خپل بیانیې او د خپل اصول متول شریک کړل او په دې چې نه د دغه بیانیې او د دغه اصول په متول باندې د جزا او سزا هیڅ عمل نه و بیا عام خلک دا شمېر کړله چې دا د یو څو سړی شخصي خبرې دي شخصیت خبرې دي دا د میر هغه بیانیه چې میر په زمینه کې وه هغې سره څه تعلق نه لري بیا غونډ تنظیمونه چې لویې لویې نامینه وي لویې لویې پارټۍ وي نن د هغې خلکو چې کېږي په هغه نامینه باندې خلکو ټولوي خو ټولېږي بېرته ټولېږي چې د خپل وطن شهیدون ګټي ارمونی نه ګټي او د خپل تنظیم ټول قرباني محفوظ ساتي د پر ضروري دادو چې ته یو تنظیمي او تنظیم په واضح اصول باندې په کټر اصول باندې ته په مخ یوسي اجتماعي عقل خپل مرکزیت دغه عقل ته خپل ذاتي عقل تسلیمول دا اصولي فرمانبرداري دو نه به اصول فرمانبرداري د خپل لیدرشپ نه کوي KPTM بوين تميل دا پورے کامر تا ندريني باید دا دميل پورے پیساوی بس ندريني دولا ذاتي عقل نشت تسليموله خو KPTM یعنی چه اغا کامر تميل نتی زب بوزو دالتا ای بے اصول فرمانبرداری تو نتی اصولی فرمانبرداری چه پا اصولی بی ولی ساریون انسانون دا مردلائی شی اصول نشی مردلائی کچیر اصول جواندی بی میلو نبی خدا KPTM و مرام تاسی تاو مقصد تراسی لہذا دولت تحریک ملگری زمور ملگری نستی باید دے اصولے پر فرمان برداری سے توس دے خپل تنظیم منظم کئی بیاو توس دے خپل شہیدونے وینے گا شستائی بیاو خپل آرمونینا پیرا کولای شستائی کب توس دا چار نو کرنا شہیدون هدر خاپوتی وی زنین هدر خاپوتی شیئر سنا او غفلت نشی کار کے رستائی ایک سستی و غفلت نلائی پچار ہر آرے چار پچار دو هر آره چار پچار دو حال بتا زنن چرطلال زیدگی تنظیم دڅه خبره ډېر قصور کړل دای ډېر په منظم شکل شوی دای هیڅ په ترتیبي نه کوله دلته په یو دې شتل همیشه په کیم روډ راون شولې ا روډ لږ کډې وو او ور بل روډ صحیح وو دای لیدو خو یو هم پاتې نه وو زه په لاین کې روانې مو چې دا هغه نظم دی دا هغه ارتباط دا هغه ډیسپلین دی چې دا لیډرشپ ته دا ډاډ ورکوي چې ته په مخ درېمه په توګه څه کومي نه راوندي په رښتیا ورته نه اوري بیا رښتیا په مخ تللی شي و چې په یوه وړې وړې کیسې باندې په وړې وړې خبرې باندې هر ورځ درته لانجې جوړوي دا کومه په ټول عمر په مخ نه شي په میشه وې سمیشته ډېرې خورې پوتې دي باید د دشمن متعلق مې دروغجنې نه شي چې هغه منظم تنظیم نه لري هغه قوت نه لري هغې هر شی د تو په خلاف باندې بلکل لکه بمبرې چې وکټوي دا درته ایښي دي تو هر کلي ته د بدامنۍ چې څومره اسباب جوړېدلی شي ټول رسېدلي دي او ته په دغه منځ د یو منظم تنظیم په طرف کې یقینا دا یوه سنجیدګي دو خو البته د کوم هغه ځوانان هغه وګړي چې دی په دا وخت د سنجیدګۍ په زوی د ډرامې طرف ته د مسخرې طرف ته د خندو د لطیفې طرف ته رجوع کړي دو هغه ته صرف دومره یې چې دا حالات دې دېک شي نه دي میره دغه نه خلاف ته خون دما ته ډرامې مه کوه خدای دې وکړي چې ټول عمر پاشوله په خندو تېره کړې خو تو هر کلي ته چې ټول پښتون وطن و هر ګوټ ته دلته د بدامنۍ ټول اسباب سره سر شوي دي دا وخت د سنجیدګۍ وخت دی باید سنجیدګي وشي او خپل تنظیم پراخولی کښې او مزید منظم کولی کښې ډېر کوشش وشي دا تحریک یې چا دی موده یې زموږ بلکل نه دی صحیح چې څومره دلته د یوه عام منبر دی هوبهو هغه حل موږ واخیستی دی میر په دا تنظیم کښې ټول سره برابر دي دا عهده م صرف ذمهواري تقسیم کړي دي چې تو دا ذمهواري دو چې تو دا ذمهواري دو هر ملګری خپل کوشش کوي نن مې ته شهیدونه قرآني لوستي دي تو هغه اړیزې په خپل کوششونه باندې جوړې کېستی چې دغه د شهیدونه قرآني میر رښتیا ګولډ مډل یې ورته واخیستې وي او د یو ازود خپلواک وطن په څراغ کښې دوی په دا نه ډېر عزتمن یو کښل یې بنا کېدلی شي نو خبره هم د تنظیم ډېره په دا وکړله زه ډېر ویډ بیان کړلی شم په دا باندې دومره ډېر دلایل لره او د دنیا د ټولې کامیاب قومونو د تاریخ حوالې لرو بیا په بې اصولي کښې
د دنیا د ټولو ناکامې قومي او د تنظیمي دلایل لرو. دا خبرې چې کوي دا څنګه مستریدلې دي ګنې نن چې تنظیم دوه میاشتې کېږي چې منظم کېدل ته راغونډی نن ته خپل نظم او خپل تعداد کسا او تیر کول هم دغه خلک مطلب غري په هغه دې کسا ولې په دې ځان په یېسته و دغه شای میږي کوي دا چې په هر ځلا او په هر کلی چې جوړ شي که مخ شمال دی امیر دا خبره نه دی ورکه وایي چې جلسه نه دی ورکه جلسه خو ډېر وړي کې شاید نور ډېر غاړه کمال دي وطن دمره پاسونه نشي ګټو ټول ورشي چې ته تیاری وي کا تیاری نه وي او ته دغه دوه کې پیرا کوي سره تنظیم نشته خلق نشته قوم نشته چې دوی څوک پیرا کوي او دوی ته سره راسي دا ټول تکلیف درکې خو که ته تیاری وا منظم قوم منظم تنظیم و دا د پاس د شریعت کیما خبره کړه او بیا دشمن ته نقصان رسوي نو تاسو په خپل وطن په خپل زمینه او په خپل قوم وځوري نستای او یقینا د تحریک ملګری د اخلاص نه ډاک خلک تای دا داسې مخلصه طبقه دو چې په هغه دور شي په هغه دور شي چې په 15000 روپۍ دلته ایماني خرڅېدل خلک جاسوسي کولې دا په هغه دور شي لوی مراد طلاته ورکړلې خپل نکاري نه ورکړلې هر ځای پرېښول د دې وطن د دې مظلوم خلک په نام ورته شوي دي په دغه پوته اخلاص شي خو که تاسو باندې اخلاصمن خلک ها په نظم شي غلطي وکړله په منظم کې دې شي غلطي وکړله د اصول په پابندۍ شي غلطي وکړله دغه اخلاص دا قرباني وو بې وارد نتیجې نه کېږي او د تحریک د ملګري او د خپل د ځای نه یو بل نظرونه شوي وي بیا د نقصان او د تکلیف کیسې وي نو دا لږ نظم غواړي اصول غواړي او څو سپېرونه هېستئ زه چې مخامخ صفتي نه وکړو دغه نه ډارېږم چې ملګري ټول په ګوري نه کښېني خو زه چې څومره دا د 2 میاشتې د تنظیم د ری ارګنایز چې دای منظم شکل وخلي یو داسې سخت جوړ شي دا قومي شکل نه لري تقسیم دی د پرزې سره جمع لکه مروت شو تنظیم د مرکز سره جمع نعت وزیرستان تنظیم مکمل شو د مرکز سره جمع سواد چې تنظیم جوړ شو مرکز سره جمع دا د دې قوم وجود وسره یې جوړ کېستای دا ټول زخمی او کټ قوم دی دا بیا ولا ورته چې یو وجود جوړ شي خو یو وجود د بل وجود مقابله کړلی شي کټ یې بشای وزار څه ضرورت نو دا وجود جوړیږي او دا وجود دا د دغه شهیدونو ارمانونه حفره کوي دا د ټول وطن د شهیدونو ارمانونه حفره کوي او داسې نور ډېرې د ژوند د ښه کولو چارې چې ورته لوړې دي عقل او دماغ ته نه رسي ټول یې پیره کولی شي خو وطن په تکلیف کې دی د امن نه علاوه نور هم ډېرې مسلې دي ورته نه په خپله خوره یو داسې عدالت ویني چې انصاف شته نه په خپله خوره یو ښه تعلیمي نظام ویني نه په خپله خوره د څه معیشت شته دی نه په خپله خوره د امن شته دی نو نورې هم ډېرې مسلې دي چې ګوښې امن نه دی دا خلک چې خپل سره ویر دي په منځه کې یعنی اصلي سړي پټای دی چې دوا پرې وکړله دی مړی کړو خو که دغ په دغ پاته وي چې صورت عدالت شته دی په دغه عدالت چې نه رشوت چلېږي نه سپوراش چلېږي نه ریپو چلېږي نه کوري نرمۍ چلوي په دریو د شکلت پټ حساب کوي څوک مړی دا هر شی چې تاسو مشکلات شته یې سره کومینه دا خلکو دا د یوه ښه نظام نشتون دی په توس باندې یو بد او یو ظالم نظام د توس نافظ شوی دی دا ټول د هغې د وجې دي او هغه په څه لرې کېدلی شي یوازې د توسې په مزاحمت توسې غوټه خلک نه دا سوچې نه لرې چې او تو غوندې غریب سړي د پوره مشکلات په ځون تېروي ته خپل روچه ګرځې دا غوټون چې کیم دي دا تو په سهار ریپې ګټلی شي تو په سهار ننګ نه شي کولی ته خپل په ټول اخلاق ننګیالی ته یې غیرتي ته یې خپله خور نه چې دا ټول خلک نه شي روچک په خوښې یو فرد ګټلی هم نه شي نو دا خلک د پی ټي ایم ملګري نن یقینا ټول نعت وزیرستان راغلي دي دا هم درته د هر یو نټې ذمهواري دا نه دو چې ته خپل ځون راورسوه دا یو نټې امید یې دغه پوره جوړې دي چې ته قوم در سره راورسوه ته کلي در سره راورسوه ته د پی ټي ایم د مشرتابه او د قوم په منځ کې ټول یې د بدو تاګ روتاګ کوي دی ته د درد د پوره یو په ډرایوینګ سیټ نوست سړی یې چې ته یار ورته او شاید راهنمایي کوي چې نن دوله تاګ دی نن دا چار کول دي
دا ولسینه دا قومي پی ټی ایم منلی دی په زړه سره یې منلی دی او د خپل خلوصیندان ټول علامې د دغې تحریک نه دوی امیدي نه لري او دغې امیدي سربراهي د پی ټی ایم هر یو ممبر کوي هر یو ممبر یې په کلي کښې دی که د چې ښه عمل وي هکله که پی ټی ایم څخه وهمه د سره درېږي جلسه جلسه خو البته که دلس کې ګاډې واډې کولې بیا چې یو پی ټی ایم په ډېره شالیا راغون وي ها خلک پسې پی ټی ایم ملګري وو خپل زوم ته لږ بدل کړئ سړي نه د غلط رویه د قربانۍ ضرورت دی خبره رانه اوږدېږي په اهمیت پوه یاستئ مسایل ملګري بیان کړل مځکه نه کړل بیان موږ یې چې څومره حال لیدلی دی په هغه باندې مې خبره وکړله زه د خپل شهیدونه ها او د خپل وطن د خلکې د عام ولسینې ټول ارمونې نه ټولې ترجمانې د یوه منظم تنظیم په شکل چې وینو چې هغوی ته رسېدلی شي نو چې ټولې دا وعده دو ډېره مننه دولت امیر سره د نعت وزیرستان پی ټی ایم یقینا چې څومره د خارج تحصیل لایق دی هغه زنده‌باد ورسره د کوهاټ نه تاسو ته د خپل تحریک مشرتابه رسېدلي دي د پېښور کوارډینیټر رسېدلی دی د اسلام آباد کوارډینیټر رسېدلی دی د لکي مرمت ملګري رسېدلي دي د باني د بېلابېله علاقې ملګري رسېدلي دي هغه د نعت وزیرستان د نظارت لاندې دغې پروګرام ته د خپلې شهیدونو دا کورنۍ لږ څه نه څه چې ویډیو وویني تاسو لږ چک شئ خالي د شهیدانو کورنۍ وله تاسو لږ کښېنئ چې څومره تحریک ملګري دي کښېنئ خالي چې دی ویډیو وویني دا ټول ته یو سلام وکړئ دا ټول تاسو ته سلام کوي تاسو غام تر کړی دی د میش په سار چې د دغې وطن په سار شم څومره عشق تویې دي څومره خویندې ماندې ژړلي دي څومره بچیونه ژړلي دي امیر سره پیرا پیرا احساس دی امیر سره پیرا پیرا احساس دی انشاءالله لکه څرنګه دا قرباني چې دغه شهیدونه درکړې دو داسې دا هر ملګری د قربانۍ ته تیار دی او تاسو چې هر څه غږ په پی ټی ایم کوو دا څه سره ویلوړ وي تاسو د میژ ویر نه یاستئ سر کله تیر شي تاسو ویرېدلی نه شئ هر څوک ویرېدلی شي تاسو نه شئ ویرېدلی ته داسې پوکل یار دو خدای مو تل خوشحاله را خدای مو ابود لرئ ټولې مننه کوم